بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو، هیلهمند یم چې ټول به روغ او جوړ یاست او د ژوند چارې مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره مخته ځي. درنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د نړۍ د جمعیت په ډېرېدو سره او د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د اوزګارتیا کچه ورځ په ورځ په ډېرېدو ده. دغه اوزګارتیا کچه لا پسې هغه وخت ډېر شو کله چې آنلاین پلیټفارمونه او آنلاین کاروبارونه رامنځته شول، ځکه ډېری کمپنیان او شرکتونه په دې باور دي چې له ټکنالوژۍ څخه او له دغې آنلاین کاروبارونو څخه په استفادې سره دوی کولی شي چې خپل تجارتونه لا پسې پرمختګ ورکړي او وشي کولی په ډېر لږ پانګې سره او له ډېر کم زحمت ویستلو سره ښه نتایج ترلاسه کړي. نو پر همدغه بنا د نړۍ ډېری ځوانان په دغې کوشش کې دي یا په دغې هڅه کې دي تر څو وکولی شي چې دغه آنلاین کاروبارونه او دغه آنلاین پلیټفارمونو ټکنالوژۍ په زده کړې سره وکولی شي له دغې اوزګارتیا څخه ځان وژغوري او وشي کولی یو څه عواید ترلاسه کړي، چې همدغه سبب ده چې ډېری هېوادوال زموږ او ستاسو په هېواد کې په دغې هڅه کې دي یا په دغه کوشش کې دي چې تر څو هغوی هم وشي کولی دغه آنلاین برخه کې آنلاین تجارتونو یا بزنسونو برخه کې خپل زده کړې وکړي او پوهه ترلاسه کړي او وشي کولی د اوزګارتیا څخه ځان وژغوري او یو څه عاید ترلاسه کړي. مګر تر ټولو مهم او تر ټولو اساسي خبره دا ده چې څنګه کولی شو دغه برخې کې یا په دغې ټکنالوژۍ برخه کې یا په آنلاین کاروبارونو برخه کې خپل پوهه څنګه ډېر کړو او پوهه ترلاسه کړو. تر ټولو ستونزمنه خبره دا ده چې دغه ټکنالوژي زده کړه یا د زده کړې ترسره کول یو څه مادیاتو ته یا پیسې ته اړتیا لري، چې په اوسنیو شرایطو کې زموږ ستاسو په هېواد کې دغه یو ډېر ستونزه ده، تر څو ځکه د دغې آنلاین کاروبارونو او آنلاین پلیټفارمونو زده کړه په زرګونه افغانۍ یا په سلګونه ډالر ارزښت لري، ځکه چې ډېری کورسونه، ډېری مراکز او حتی هغه آنلاین ښوونیز مراکز چې د ویبسایټونو له لارې دوی تدریس کوي او په دغه برخه کې دوی فعالیت کوي، ډېر پیسې اخلي، چې تر ټولو اساسي ستونزه هغه د مادیاتو یا هم د پیسې ستونزه ده چې موږ نشو کولی په دغه برخه کې دغه ستونزه یا دغه خنډ د دې سبب ګرځېدله چې موږ او تاسو زده کړه وکړو. بل ستونزه هغه د یو منظم، معیاري او باوري سرچینه چې موږ او تاسو دې ته رهبري کړي یا دې ته مو رهنمایي کړي تر څو حتما وکولی شو له دغې آنلاین پلیټفارمونو څخه یو عواید ترلاسه کړو، چې همدغه سبب شو چې تصمیم مې ونیو تر څو راشم په دغه برخه کې هغه خپل پوهه، هغه خپل تجارب چې په فزیکي ډول په مراکزو کې د محترمو استادانو څخه او په د ویډیوګانو په لیدلو سره د یوټیوب چینلونو په واسطه چې کوم پوهه ما ترلاسه کړه او کوم تجربه مې چې حاصل کړه په دغه برخه کې د کار کولو څخه، چې مختلف پلیټفارمونه دي، همدغه سبب شو تر څو زه راشم په دغه برخه کې خپل تجارب او خپله دغه یو ناڅیز پوهه له تاسو سره شریک کړم او وشم کولی په دغه برخه کې هغه حقایق چې دي تاسو سره شریک کړم. د مثال په ډول که چېرې تاسو وګورئ درنو لیدونکو، که ویډیويي برخې ته راشئ، تاسو یوټیوبونو کې سرچ ورکړئ یا په داسې ګوګل کې سرچ ورکړئ، ډېر داسې ویډیوګانې شته دي یا ډېر داسې تدریسي برخې دي چې هغې یو ډول تشویقي جنبه لري، ډېر تاسو هڅوي یا ډېر تاسو دې ته لیواله کوي تر څو تاسو حتما راشئ په دغه برخه کې زده کړې وکړئ. مګر هغه حقایق یا هغه موضوعات چې ډېر اړین دي هغه نه بیان کېږي، یا ساده یې که چېرې ته داسې وویل یمه، موضوع دا وي چې د دغې برخې زده کړې انتخاب تاسو ته نه درکول کېږي، تاسو ته دا تصمیم نه درکول کېږي یا دا تصمیم تاسو ته نه مهیا کېږي
چې تر څو تاسو پرېکړه وکړئ چې آیا دغه برخه کې زده کړې وکړئ، دغه برخه کې آیا تاسو پانګونه وکړئ، دغه برخه کې تاسو خپل وخت مصرف کړئ یا نه. فقط ډېر تشویقوي تاسو یا ډېر تشویقي بڼه لري چې په دغه درسونو کې هغسې باندې هغه حقایق یا هغه تجارب چې زه یې لرم تاسو سره شریکوم، تاسو د همدغه تجاربو او همدغه لارښوونې چې زه کوم تاسو ته د دې په لیدلو سره تاسو خپله پرېکړه او تصمیم ونیسئ چې آیا په دغه برخه کې تاسو کولی شئ زده کړې وکړئ یا نه. مثلا که چېرې زه تاسو ته یو مثال درکړم، ډېری محترم استادان چې ډېر د قدر وړ دي ورته احترام لرو، که چېرې دې پوښتنه وکړو په دغه برخه کې چې آیا امکان لري چې بغیر د انګلیسي ژبې د زده کړې څخه په دغه برخه کې زه کار وکړم. هر آنلاین پلیټفارم لکه امازون وي، لکه ټیک ټاک شاپ وي یا شاپیفای وي یا نور ممکن د هغې ځواب تاسو ته هو وي، یا ممکن ډېری وایي نه، چې هغه پرېکړه هغوی کوي تاسو ته یې نه پرېږدي. مثلا شاید امکان ولري چې بغیر د انګلیسي ژبې څخه موږ او تاسو زده کړه وکړو په دغه برخه کې یا خپل فعالیت وکړو یا عواید ترلاسه کړو. ممکن نه وي، ولې دغه پرېکړه دغه قدرمن استادان یا دغه لارښوونکي دوی ځان ته ورکوي او دغه انتخاب دوی کوي چې دغلته به داسې نه وي. تاسو ته هر څه تشریح کېږي چې تاسو کولی شئ بیا په آخره کې پرېکړه وکړئ چې دغه برخه کې واقعا تاسو پانګونه وکړئ. هر برخه چې که ما مخکې ویل ټریډینګ وي، که ټیک ټاک شاپ وي، که امازون وي، یا هره برخه. نو موږ دلته کوښښ کوو هغه حقایق چې وي تاسو ته یې بیان کړو. یا مثلا ډېر کله داسې ویل کېږي چې تاسو کولی شئ له دغې آنلاین پلیټفارمونو څخه بغیر د کومې پانګې څخه یا بغیر د کوم سرمایې څخه تاسو کولی شئ، امکان لري حتی 90% او 100% دغه قدرمن لارښوونکي وایي چې تاسو کولی شئ عواید ولرئ، چې ډېری ځوانان دې امیدواره کوي دغه برخې ته. زه نه غواړم چې ته ووایم چې آیا امکان لري بغیر د زده کړې څخه مثلا یو څوک 100% کې په امازون باندې پوهېږي، پوهه لري، زده کړه یې کړې ده، آیا کولی شي بغیر د سرمایې څخه هغه یو عواید ترلاسه کړي؟ امکانات شته. د هېواد دننه څه امکانات دي، د هېواد بهر څه امکانات دي. دغه برخې چې دغه ډېری قدرمن استادان نه غواړي په دغه برخه کې حقایق بیان کړي، یا هم نه غواړي چې دغه پرېکړه تاسو ته پرېږدي، دلته به داسې نه وي. تاسو کولی شئ چې د دغې ویډیوګانو په لیدلو سره کوشش کړئ دغه پرېکړه خپله وکړئ. تاسو خپله ځان خپل ظرفیت وګورئ چې آیا تاسو د ده ظرفیت لرئ. مثلا تاسو زموږ ویډیوګانې وګورئ، بیا تاسو خپل هغه ظرفیت وګورئ چې آیا امکان د ده شته چې په دغه پلیټفارمونو کې که هر یو پلیټفارم انشاءالله پرېکړه یې وروسته کوو، هر پلیټفارم چې آیا امکان لري د دې په واسطه زما وړتیا شته، مالي، زده کړیز یا معنوي ظرفیتونه زه لرم چې په دغه برخه کې زه خپل کاروبار پیل کړم یا نه. نو بنان راځو په لومړۍ برخه کې خپل درس پیلوو. نو د درس د پیلولو لپاره قدرمنو لیدونکو راځو بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې دغه خپل درس د یو سوال په واسطه پیل کړو چې هغه عبارت ده خپله what is e-commerce business یا آنلاین تجارتونه څه دي. که چېرې راشو دغې سوال ته ځواب ورکړو، آنلاین تجارتونه درنو لیدونکو یا آنلاین بزنس دا هغه برخه ده چې ډېری چارې یا ډېری کارونه د انټرنیټ او د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ پر اساس ده. دغه تجارتونه یا د آنلاین بزنس یا ای کامرس چې ورته وایي ډېری چارې د انټرنیټ پر اساس ده، بغیر د انټرنیټ او بغیر د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ امکان نه لري. مثلا که چېرې راشو په مختلفو برخو کې وګورو، د دغې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې د خپل کمپیوټر تر شا کښېنو،
انټرنټ سره وصل اوسو، د یو هېواد څخه بل هېواد ته خپل اجناس ولېږو یا خپل تجارت وکړو. نو بناً دغه ای کامرس یا ای کامرس بزنس دا د آنلاین تجارت څخه بحث کوي، یا عبارت ده چې د په مختلفو لارو چارو څخه مختلف پلیټفارمونه لري، مختلف سافټویر یا اپلیکیشنونه موجود دي چې د هغې له لارې دا ترسره کېږي. موږ کولی شو هم خریداري ترسره کړو، هم خپل اجناس وپلورو. نو ټول دغه برخې هغه د انټرنټو د کمپیوټر سره یا د موبایل سره ډېر کله ارتباط لري، او د دې په واسطه موږ او تاسو کولی شو چې خپل زده کړې مخته بوځو. راځو دغې سوال ته قدرمنو مشربانو چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، چې آیا دا امکان لري is it possible to have income from online platform in افغانستان؟ آیا دا امکان لري چې د افغانستان څخه موږ او تاسو وشي کولی له دغې آنلاین پلیټفارمونو څخه عواید ولرو یا هغه د خپل ژوند چارې د دغې لارې څخه تامین کړو یا د خپل ژوند له دغې لارې مخته بوځو؟ مختلف حالتونه لري، مختلف شرایطونه لري. یو دا چې لکه څرنګه تاسو پوهېږئ قدرمنو لیدونکو چې د افغانستان د موجوده حالت کې یا موجوده شرایطو کې د دې څخه مخکې هم ډېری داسې پلیټفارمونه وو چې په رسمي ډول او په لیګل ډول سره دلته د استفادې وړ نه. مثلا که چېرې راشو ټیک ټاک، که چېرې راشو امازون، که چېرې راشو دا په رسمي ډول دلته نه استفاده کېږي او دلته رسمي نمایندګیان یې نه لري. لږ څه دغه کار ستونزمن کوي، اما امکانات شته. که چېرې راشو یو مقایسه وکړو په یو بهرني هېواد کې یا په یو هغه هېواد کې چې هلته په قانوني شکل سره دغه پلیټفارمونه استفاده کېږي او یو هېواد کې چې هلته په قانوني شکل سره د استفادې وړ یا د لاسرسۍ وړ نه وي دغې آنلاین پلیټفارمونه، ستونزه به دا وي چې هغې به په راحت ډول سره یا ډېر امکاناتو په لږ امکاناتو سره ډېر لاسرسی ولري. ولې په افغانستان کې لږ څه به شرایط موږ او تاسو ته سخت وي او لږ څه به په لږو امکاناتو باندې چې ممکن امکان ونه لري، یا مثلا په لږ امکاناتو شاید موږ تاسو ونشو کولی دغې چارو ترسره کړو. ولې امکان لري؟ که هغه امازون ده موږ کولی شو چې د هغه نه انکم ولرو، که هغه ټیک ټاک شاپ ده، که هغه شاپیفای ده، ټریډینګ ده یا داسې نور برخې امکان لري په افغانستان کې موږ کولی شو. بالخصوص هغه وروڼه چې افغاني پاسپورټ لري، ځکه که راشئ امازون ته یا ټیک ټاک شاپ ته دا تقریبا یو ټریډینګ ته دوی بیا هغه افغاني پاسپورټ باندې بیا دوی کولی شي چې په دغه برخه کې کار او فعالیت وکړي. نو بنان لږ څه سختي به ولري یا لږ څه د نورو لیګل هېوادونو سره تفاوت لري، خو بیا هغه وخت دغه کار اسانه کېږي قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو لپاره چې په اوسنیو شرایطو کې که چېرې وګورو د افغانستان د 80 سلنه کورونو کې حتما داسې یو کس شته چې هغه په یو اروپایي هېواد کې یا په یو امریکایي هېواد کې یا داسې یو هېواد کې هغه ژوند کوي، یا مثلا د عربي هېوادونو کې چې هلته دغه اکثریت آنلاین پلیټفارمونه یا اکثریت دغه آنلاین کاروبارونه هلته ترسره کېږي، هلته په قانوني شکل سره د استفادې وړ ده. چې بیا دغه موږ او تاسو لپاره هغه کسان چې هلته وګړي لري یا د کورنۍ غړي هلته اوسېږي بیا دغه امکانات د دې سل په سلو کې برابرېږي. امکانات یې خو شته دی، خو لږ څه هغه راحتي یې موږ او تاسو لپاره اسانه کوي. نو بناً د افغانستان څخه موږ کولی شو چې له دغې څخه عواید ولرو. بل موضوع چې راځم قدرمنو لیدونکو په دغه برخه کې زه پرې غواړم بحث وکړم هغه د What is e-commerce business advantage؟ د الکترونیکي یا د برېښنایي تجارتونو ګټې څه دي؟ په دې باندې خبرې کوو ځکه چې همدغه ګټې همدغه دلایل د دې سبب شوی ده چې دغه آنلاین تجارتونه یا آنلاین کاروبارونه ورځ په ورځ پرمختګ وکړي او ډېر خلک دې ته لیواله شي
چې په دغه برخه کې خپل فعالیت پیل کړي او زده کړه وکړي او کاروبار ترسره کړي. لومړی هغه ګټه چې آنلاین تجارتونه لري هغه سیوینګ اند اپریشنل کاست ده. که چیرې راشو قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو وغواړو یو آنلاین دوکان جوړ کړو، د مثال په ډول یا یو آنلاین صرافي جوړ کړو، یا مثلا موږ غواړو خپل دغه محصولات خرڅ کړو. د مثال په ډول موږ یو تولیدي کارخانه لرو، غواړو هغه موږ او تاسو داسې په افغانستان کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغې خپل تولیدات لري، مثلا قالینونه ګنډي یا مثلا فرشونه ګنډي یا داسې نور لباسونه دي چې دوی په خپل کورونو کې دوی دغه خدمات وړاندې کوي یا دغه اجناس تولیدوي. نو یو له مهمو ګټو څخه هغه دا ده سیوینګ آن اپریشنل کاست، چې موږ کولی شو بغیر د دې څخه چې لاړ شو یو فزیکي دوکان واخلو یا یو فزیکي ځای په کرایه واخلو، هلته مصرف وکړو، د هغه په ډیکوریشن باندې، د هغې په مالیه ورکړو، د هغې یا د هغې صفایي ورکړو، ډېر داسې نور مصارف په هغه باندې راځي یا وخت ډېر پکې ولګول کېږي. موږ کولی شو یو له عمده ګټو څخه یې دا ده چې له دغې مصارفو څخه موږ په امان کې یو. مثلا تاسو یو کالي تولیدوئ په افغانستان کې، یا مثلا یو دغه افغاني ګنډ تاسې په خپل کور کې تیاروئ د یو ماشین په واسطه یا د یو دستګاه په واسطه یا د لاس په واسطه. که چېرې هغه لپاره دوکان جوړ کړئ یا د هغه لپاره یو ځای ونیسئ چې هغه خرڅ کړي هلته، دا به ډېر ستونزمن وي، ډېر مصارف به د هغه د ګټې نه به د هغه مصرف به په ډیکوریشن په نور شیانو چې دغه آنلاین پلیټفارمونه دغه اسانتیا برابروي چې هېڅ مصرف نه لري. بل موضوع هغه قدرمنو لیدونکو هغه د 24 ساعته په اونۍ کې واقعي عوایدو درلودل دي. مثلا که چېرې راشو وګورو موږ او تاسو په خپل هېواد کې راشو یو دوکان جوړ کړو یا یو د خپل هغه اجناسو د پلورلو لپاره یو فزیکي ځای انتخاب کړو، په طبعا چې موږ او تاسو به نیمه ورځ کار کوو یا مثلا ورځ کې 8 ساعته 9 ساعته به زموږ دوکان یا زموږ ستاسو خرڅلاو ځای به خلاص وي. یا مثلا کله کله جمعې ورځ خو طبعا پوهېږئ چې زموږ ستاسو په هېواد کې رخصتي وي، ډېر کله دغه کاروبارونه رخصت وي. یا مثلا کوم مناسبت رامنځته کېږي یا کوم پروګرام وي، نو موږ که چېرې لاړ شو هلته دغه زموږ او ستاسو خرڅلاو ځای دا به حتما موږ بنده وي. که چېرې بیخي بند نه کړو دغه ټولو شرایطو کې، حداقل د خپل خوب په وخت کې د شپې لخوا دا خو طبعا یو عادي خبره ده چې موږ یې بنده وو. چې همدغه آنلاین پلیټفارمونه دغه اسانتیا رامنځته کړې ده چې هفته کې 7 ورځې 24 ساعته که ورځ وي که شپه وي زموږ او ستاسو دغه خرڅلاو یا که هر پلیټفارم وي، مثلا که چېرې ټریډینګ وي، که چېرې ټیک ټاک شاپ وي، که نور موږ کولی شو د دې امکانات شته چې 24 خصوصا امازون کې بیخي د دې امکانات شته چې 24 ساعته زموږ او ستاسو په خرڅلاو به جریان لري. دا یې بله ګټه ده. درېیمه ګټه قدرمنو لیدونکو هغه د انټرنیشنل پرافیټیبل د نړۍ په سطحه یا په نړیوال ډول زموږ اجناس به پلورل کېږي. که چېرې راشو په افغانستان کې یو فزیکي دوکان واخلو، طبعا همدغه د مثال په ډول راشو په کابل کې یو دوکان خلاص کړو، په یوازې په همدغه کابل کې به زموږ او ستاسو اجناس هغه هم ډېر یو محدوده ساحه په ډېر یو محدوده ساحه کې یو څو محدود مشتریان به وي چې زموږ او ستاسو اجناس به وپېري او پلورل کېږي. خو دا شی ده که چېرې په آنلاین برخه کې یا په آنلاین پلیټفارمونو کې موږ کار وکړو، د نړۍ په سطحه د نړۍ د مختلفو هېوادونو په نړیواله سطحه به زموږ او ستاسو هغه اجناس پلورل کېږي. دا یې بله ګټه ده. بل موضوع هغه افورډیبل امپلایز. که چېرې راشو یو سټور جوړ کړو یا مثلا یو دوکان واخلو، خو طبعا هلته به یو 2-3 شاګردان وي یا یو 2-3 کارکوونکي به حتما ورته نیسو. که چېرې لږ څه کاروبار مو لوی وي یا وسیع وي، خو طبعا هلته سیکیورټي ده، هلته بیا د خدماتو د ترسروي دپاره مثلا آشپز یو صفاکار نور اړتیا دي. خو په آنلاین کاروبار کې دغه ستونزه نشته، هېڅ اړتیا نشته چې ته یو چا ته معاش ورکړي چې هغه تا ته کار وکړي.
او که چیرې وریم کې مثلا ته ډېر په اندک ډول سره چې هغه هم د شپینګ او د نورو په حالتونو کې په ډېر کم ډول سره پیسې اخلي. ولې که په فزیکي ډول موږ او تاسو یو شاګرد واخلو یا یو کارکوونکی واخلو، که هغه کار وي یا نه وي، که کار ترسره کړي یا نه ترسره نه کړي، طبعا هغه خپل معاش اخلي. مګر که چېرې فرض وکړه امازون کې موږ کار وکړو، فقط هغه وخت چې زموږ او ستاسو جنس پلورل کېږي هماغه وخت یو څه فیصدي موږ څخه اخیستل کېږي او نور حالتونو کې په موږ باندې د هغې مسؤلیت نشته. بل موضوع قدرمنو لیدونکو هغه ریمارکیټینګ او ریټارګیټینګ ده. مثلا په آنلاین کاروبارونو کې یا مثلا تاسو په ټیک ټاک شاپ کې یا په امازون کې یا په والمارت کې تاسو یو جنس خرڅ کړئ یو چا باندې، طبعا د هغې ډیټایل تاسو سره پاتې کېږي. مثلا د مثال په ډول زه دغه قلم زه خرڅوم یو چا باندې یا یو څوک دغه قلم په امازون کې په ټیک ټاک شاپ کې ما څخه پیري، د هغه مشتري یا د هغه کسټمر ټول ډیټایل هلته ماته پاتې کېږي. ممکن ایمیل ادرس یا جیمیل یا واتساپ نمبر یې. زه بیا کولی شم چې دا ریټارګیټ کړم. مثلا زه بل ځل راوړم یو د مثال په ډول دغه د موبایل پوښ راوړم، د موبایل پوښ زه راوړم، زه غواړم چې تا هم خرڅ کړم. زه کولی شم چې د یو پیام واستولو په واسطه یا د ایمیل کولو په واسطه یا د ټکس کولو په واسطه هغه ته یو پیام ولیږم چې دغسې موږ یو بل جنس هم راوړی په ښه کوالټي سره، په ښه کیفیت سره. که تاسو یې لیوالتیا لرئ کولی شئ چې موږ نه وپېرئ. مګر په فزیکي کاروبار کې داسې نه کېږي. یو مشتري یو ځل راغی، که بل ځل احیانا زموږ دوکان ته راغی یا زموږ خرڅلاوزي ته راغی، خو طبعا چې وبه یې ګوري. ولې دلته ډېر په اسانۍ سره بیا یې کولی شو ریټارګیټ کړو یا ریمارکیټ کړو. د مثال په ډول که چېرې زموږ او ستاسو یو جنس نوی جنس راوړی په خپل فزیکي دوکان کې، بیا یې هر څوک نشي لیدلی، ولې هلته بیا ریمارکیټ کېږي په دغه په آنلاین پلیټفارمونو کې. بله ګټه یې دا ده. بل موضوع فاسټر بایینګ پروسس. طبعا آنلاین پلیټفارمونه مثلا که راشو امازون ته نږدې د 300 میلیونه کسان له امازون څخه استفاده کوي. دوی هره ورځ اخیستل او خرڅول ترسره کوي. 200-300 میلیونه کسان. اما که چېرې زموږ او تاسو فزیکي دوکان وي، خو طبعا 100 یا 200 مشتریان لرو، یا به د خپل هېواد یا سیمې په سطحه یو څو مشتري به ولرو. ممکن زموږ که داسې جنسونه موږ او تاسو پکې فعالیت وکړو چې د هغې د تاریخ موده لږ وي، ممکن موږ او تاسو هغه اجناس ونشو پلورلی. ولې دلته په میلیونونه کسان وي په دې آنلاین پلیټفارمونو کې، که هغه هر یو پلیټفارم وي د دې امکانات برابرېږي چې زموږ او ستاسو هغه اجناس په چټکۍ سره وپېرودل شي. نو دا هغه ګټې وې چې موږ او تاسو پرې بحث وکړو او پرې پوه شو. قدرمنو او زړه ته رانږدې لیدونکو، تر ټولو مهم موضوع چې ده هغه درنو لیدونکو له دې څخه عبارت ده، ما تاسو ته د دې ګټې وویلې. نو بنان قدرمنو لیدونکو د دغه ګټې په اساس زه تاسو ته نه وایم چې تاسو راشئ پرېکړه وکړئ چې دغه ګټې د آنلاین کاروبارونه لري او تاسو راشئ دلته خپل فعالیت پیل کړئ. نه، دغه درسونه وګورئ ټول تر هر ورځې پورې چې ورسېدل. بیا د دغه درسونو په جریان کې قدرمنو لیدونکو تاسو خپله بیا کولی شئ خپل ظرفیتونه باندې پوهېږئ چې آیا دا امکان لري چې زه دغه برخه کې فعالیت پیل کړم، آیا دا امکان لري چې زه مثلا امازون شروع کړم، مثلا زه ټیک ټاک شاپ شروع کړم یا بل یا بل. نو هغه ستاسو ظرفیتونه په کتلو سره تاسو بیا راشئ دغه خپل زده کړې پیل کړئ. یو موضوع. دویم، اول خپل زده کړې پیل کړئ او بیا خپل پانګونه ترسره کړئ. دویم اوس راځو په دې باندې بحث کوو چې مختلف پلیټفارمونه شتون لري. مثلا امازون، ټیک ټاک شاپ ده، شاپیفای ده، والمارت ده، علی بابا ده، ټریډینګ ده. د کوم څخه پیل کړو؟ کوم یو ډېر ګټور ده یا کوم یو ډېرې اسانتیاوې لري؟ هر یو ځان ته ځانګړنې لري، هر یو ځان ته هغه د عوایدو کچه لري. خو
هغه یو چې په افغانستان کې ډېر مؤثر تمام شوی او یو نسبي یو تعداد ترې عواید ترلاسه کړی ده، هغه د امازون څخه عبارت ده. زه غواړم چې خپل درسونه قدرمنو لیدونکو له امازون څخه پیل کړو. زه کوښښ کوم چې په لومړي مرحله کې د امازون دغه ویډیوګانې ریکارډ کړم او تاسو ته د لاسرسي قرار ورکړم. بعد دغه نه ستاسو د غوښتنو پر اساس، ځکه ډېری ملګري غوښتنه کړې چې باید امازون هغه ویډیوګانې ترتیب شي او تاسو ته په لاسرسی کې درکړل شي. بیا ستاسو هغه غوښتنو پر اساس او مارکیټ ته په کتلو راځو، په دویم او درېیم باندې بحث کوو. ممکن ټریډینګ کې یو څه بحث وکړو، یا هم د آنلاین صرافۍ څخه بیا به لاړ شو هغه نورو موضوعاتو ته. نو بناً تاسو څخه قدرمنو لیدونکي هیله کېږي تر څو کوم درسونه چې موږ تاسو ته آماده کوو هم یې وګورئ، په ډېر دقت سره ټول شرایط وګورئ، ځکه چې دا هغه لاره ده که چیرې په درست ډول سره پرې لاړ شئ، په درست ډول سره یې زده کړئ او منظم سرمایه ګذاري وکړئ، تاسو باور وکړئ چې کولی شئ چې په ډېر لنډه موده کې د ډېر سترې پانګې خاوند شئ. خو ولې که چیرې تاسې بغیر د زده کړې، بغیر د فکر، بغیر د خپل ظرفیتونو د معلومولو څخه تاسو لاړ شئ او دغلته پانګونه وکړئ، مثلا راشئ فقط یو زده یې کړئ ولې نور د مارکېټ هغه شرایط باندې پوه نه شئ، هغه کم شته پانګه چې لري هغه باندې ترلاسه ورکړئ. د دې تر څنګ یو څه چې باید تاسو ته بیا هم یادونه وکړم، هغه زما د تجربې څخه ده چې آیا په دغه برخه کې تجربه لرم، کار مې کړی یا نه کړی. درنو لیدونکو په دغه برخه کې کافي تجربه لرو، هم مو په فزیکي ډول په مختلفو مراکزو کې درس ویلی، هم مو د مختلفو نړیوالو لارښوونکو څخه چې په یوټیوب کې هغې فعالیت کوي د هغې هغه درسونه مو زده کړي دي. بیا مو په خپله د کار کولو تجربه لرو، هم په امازون کې، هم په ټریډینګ برخه کې یا آنلاین صرافۍ برخه کې چې مختلف راتلونکو کلاسونو کې انشاءالله خپل اکاونټ او خپل هغه به تاسو ته ښکاره کړو، په عملي ډول سره به وګورئ چې آیا موږ کار کړی او نه دی کړی. نو بنا له تاسو څخه بیا هم هیله کېږي درنو درسګانو چې دغه درسونه تعقیب کړئ. موږ کوښښ کوو چې هفته کې 2 یا یو درس تاسو ته ریکارډ کړو او ستاسو په لاسرسی کې قرار ورکړو. په هماغه یو هفته کې تاسو کولی شئ چې دغه درسونه وګورئ یو هفته کې، ځکه چې د فزیکي او د آنلاین کلاسونو همدغه رول دي. مثلا که چیرې یو څوک امازون زده کوي، فقط هفته کې 2 ورځې یا 2 لیکچر اخلي، نور یو باقي 7 ورځې یا 6 ورځې وښي 15 ورځې هغه بیا پریکټیکل خپل همدغه درسونه تکراري فعالیت کوي او زده کوي. نو یا هفته کې 2 ویډیو یا هفته کې 1 ویډیو انشاءالله موږ تاسو ته برابروو، خو تاسو هیله ده چې په ډېر دقت سره یې وګورئ. که کوم برخې باندې نه پوهېدئ موږ تاسو ته خپل هغه کمنټ برخه کې هم د واتساپ شمېره او هم د ایمیل ادرس تاسو ته پرېږدي، بیا خپل پوښتنې کولی شئ هلته موږ سره مطرح کړئ. انشاءالله تاسو ته بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې ځواب درکول کېږي. او په آخره کې له تاسو څخه هیله کېږي تر څو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو لیدونکو سره یې هم شریک کړئ. په خیر و سلامت اوسئ، مننه، ښه وخت، ښې چارې.